دا حاجي ادریس ده د افغانستان د بانک سرپرست ده. مخکې له دې چې طالبان واک ته ورسیږي دا د طالبان د مالی چارو مسؤل و. هغه مشکلات په نسبت چې دوی لرل کېدای شي پیسې د توشک بالښت او کڅوړې کې ساتلې وي. په تیر یو کال کې د افغانستان د بانک سرپرست ده تیر یو نیم کال کې د افغانۍ د انفلاسیون مخنیوی کړی ده. دا حاجي ادریس ده د افغانستان د بانک سرپرست ده. مخکې له دې چې طالبان واک ته ورسیږي دا د طالبان د مالی چارو مسؤل و. هغه مشکلات په نسبت چې دوی لرل کېدای شي پیسې د توشک بالښت او کڅوړې کې ساتلې وي. په تیر یو کال کې د افغانستان د بانک سرپرست ده تیر یو نیم کال کې د افغانۍ د انفلاسیون مخنیوی کړی ده. همدا ډول په بازار کې د تراکم مخنیوی هم کړی ده. هغه اندازه انفلاسیون چې په ایران کې په تیر کال کې وي په ایران کې دغه انفلاسیون نور هم زیات شو خو په افغانستان کې دغه انفلاسیون بیرته راکنټرول شو او د افغانۍ ارزښت پکې نور هم زیات شو. په تیر کال کې یو امریکایي ډالر د افغانیو په مقابل کې ان تر 130 افغانیو پورې هم رسیدلی و. په نهایت افغانۍ ده. حال دا چې په ایران کې داسې نه ده بلکې ایراني پیسې نور هم غورځېدلې. حاجي ادریس کوم اکاډمیک تحصیل نه لري هغه پوهنتون ته نه ده تللی خو د ایران د مرکزي بانک مشر د اقتصاد په برخه کې دوکتورا لري او تر دوکتورا زده کړې کړې دي. دغه دکتور د حاجي ادریس ته یو زنګ ووهلو له هغه څخه دې پوښتنه وکړي شاید دا د دوی په ګټه تمام شي چې د څه ډول د افغانیو ارزښت وساته. د ازان نیوز محترم لیدونکو السلام علیکم. له هغې وروسته چې ترکیه او ایران خپل سفارتونه افغانستان نوي حکومت ته وسپارل داسې اوازې دي چې ډیر ژر به ازبکستان او دوبۍ هم خپل سفارتونه د افغانستان نوي حکومت په لاس کې ورکړي. دا په داس حال کې د پرون چې کله د ایران سفارت د افغانستان اسلامي امارت ته سپارل کېده د سفارت څخه بهر د تیر جمهوریت ځینې تښتېدلي چارواکي هلته چې ډیر رواني حالات ډیر ګډوډ ښکارېده هلته موجود وو او د مظاهرې په شکل یې د ایران حکومت څخه غوښتنه کوله چې دغه کار دې نه کوي او خپل سفارت دې د افغانستان اسلامي امارت ته نه سپاري. خو داسې اوازه ده چې ډیر ژر به ازبکستان او د دوبۍ سفارتونه هم اسلامي امارت ته وسپارل شي. د افغانستان د خارجه چارو وزارت به وایي چې د نړۍ بیلابیل هیوادونو کې 15 سفارتونه له دوی سره همکاري کوي. دغه 15 سفارتونه چې په بیلابیلو هیوادونو کې موجود دي د افغانستان له نوي حکومت سره همکار دي او د دوی تر امر لاندې کار کوي. که څه هم په دوی کې داسې خلک دي چې هغه د تیر حکومت د خلکو له لوري ګمارل شوي دي. په طالبانو کې یو خبره ډیره مشهوره ده چې هغوی وایي چې د رسمیت پیژندل به هم ډیر ژر د ولایتونو د سقوط په شان وي. لکه څنګه چې یو بل پسې په ورځ کې 3 او 4 ولایتونه سقوط کېدل همداسې به د رسمیت پیژندنو لړۍ همداسې پیل شي. یو په بل پسې به اسلامي امارت د نړیوالو لوري په رسمیت پیژندل کیږي. د ایران او ترکیې څخه مخکې روسیې، چین، پاکستان همدا ډول د افغانستان شمالي ګاونډیو چې له جملې څخه ترکمنستان او ځینې نور هیوادونو هم خپل سفارتونه نوي حکومت ته سپارلي وو. د سفارتونو دغه سپارل په دې معنی دی چې دغه هیوادونو د افغانستان نوی حکومت په رسمیت وپیژنده. که څه هم په ښکاره یې په رسمیت نه ده پیژندلی ځکه که چیرې په ښکاره یې په رسمیت وپیژني د امریکا له لوري د بندیزونو سره مخامخ کیږي. نو له همدې امله دغه کوم تعامل چې له دوی سره کیږي دا د رسمیت پیژندنې په معنا ده. که چیرې د نړۍ هیوادونه د افغانستان نوی حکومت په رسمیت وپیژني دا به د افغانستان او نړیوالو په خیر وي ځکه تیر حکومت اوس په افغانستان کې واک نه لري او هر څه د اسلامي امارت سره دي. داسې که وګورو د رسمیت پیژندنې لپاره چې کم شرایط په نړیواله توګه مطرح دي هغه ټول پوره شوي دي. د افغانستان مکمل ځمکه د امارت تر کنټرول لاندې ده. همدارنګه نن د دوهم ځل لپاره هم د افغانستان بودیجه له داخلي عوایدو څخه پاس شوه او مالیې وزارت ته یې په اړه لارښوونې وشوې. له دې څخه مخکې تیر کال هم بودیجه د افغانستان له داخلي عوایدو څخه پوره شوې وه. دا د یو ځل بیا د افغانستان بودیجه له خپلو داخلي عوایدو څخه پوره او د کابینې له لوري تصویب شوه. همداسې نن د افغانستان په تاریخ کې یو مهمه ورځ ده چې د هوت 10مه ده.
د هوت لسمه د دوحې د تړون د امضا کولو له ورځې سره سمون خوري. په دې ورځ په قطر کې د افغانستان اسلامي امارت او امریکا ترمنځ د دوحې تړون لاسلیک شول چې د دغه تړون له مخې به امریکایانو افغانستان پرېښوده او له افغانستان څخه به وتل. د دوحې تړون هغه څه و چې اسلامي امارت د څو کلونو مباحثو خبرو اترو څخه وروسته دغه تړون لاسلیک کړ. دغه تړون کاملا د افغانستان په نفع ده او هیڅ داسې ماده هم پکې نشته چې هغه د افغانستان په تاوان وي. د دې تړون ته وګورو. د نړۍ هغه ستر پوهان چې په حقوقو او سیاسي علومو کې ډاکټورا او پی ایچ ډیانې کړي وي هم یو داسې تړون له امریکا سره نشي امضا کولی لکه څنګه چې د امارت مشرانو دغه ډول تړون ورسره لاسلیک کړی و. د امارت د مشرانو د ځیرکتیا پورې را یاده شوه. نن مې یو ویډیو لیدله چې په دې ویډیو کې یو ایرانی وایي چې د افغانستان بانک مشر حاجي ادریس ته باید ایران زنګ ووهي او له هغه څخه مشوره واخلي تر څو د څه ډول وکولی شي. نه ډاکټورا لري او نه یې کوم پوهنتون ویلی ده او داسې افغانۍ اداره کړه چې د تیر کال په نسبت د افغانۍ ارزښت هم ډیر شو، د هیواد اقتصادي هم په پښو ودرو. همداسې د امریکا هغه بندیزونه چې د افغانستان په بانک باندې لګېدلي وو تر ډیره حده بې اثره او بې تاثیره کړي دي. دغه ایرانی په خپله ویډیو کې وایي دا حاجي ادریس ته د افغانستان د بانک سرپرست ده. مخکې له دې چې طالبان واک ته ورسېږي دا د طالبان د مالي چارو مسؤل و. هغه مشکلات په نسبت چې دوی لرل کېدای شي پیسې د توشک بالښت او کڅوړې کې ساتلې وي. په تیر یو کال کې د افغانستان د بانک سرپرست ده. تیر یو نیم کال کې د افغانۍ د انفلاسیون مخنیوی کړی ده. همدا ډول په بازار کې د تراکم مخنیوی هم کړی ده. هغه اندازه انفلاسیون چې په ایران کې په تیر کال کې په ایران کې دغه انفلاسیون نور هم زیات شو، خو په افغانستان کې دغه انفلاسیون بیرته راکنټرول شو او د افغانۍ ارزښت پکې نور هم زیات شو. په تیر کال کې یو امریکایي ډالر د افغانیو په مقابل کې ان تر 130 افغانیو پورې هم رسیدلی و. په نهایت افغانۍ ده. حال دا چې په ایران کې داسې نه ده بلکې ایرانی پیسې نور هم غورځېدلې. حاجي ادریس کوم اکاډمیک تحصیل نه لري، هغه پوهنتون ته نه ده تللی، خو د ایران د مرکزي بانک مشر د اقتصاد په برخه کې ډاکټورا لري او تر ډاکټورا زده کړې کړې دي. دغه ډاکټر د حاجي ادریس ته یو زنګ ووهي او له هغه څخه دې پوښتنه وکړي شاید دا د دوی په ګټه تمام شي چې د څه ډول د افغانیو ارزښت وساته